یو طرف ته امنیسټي انټرنیشنل د ترهګر تنظیمونو ترجمان اداره جوړه شوې ده، نو بل طرف ته ایران او امریکای جنگ کې مزید شدت راغلی دی. باب المندب بندېدو خطرات هم پیدا شوي دي. که د امنیسټي انټرنیشنل ریپورت خبر وکړي شي، په هغې کې دا ذکر شوی دی چې په افغانستان کې پاکستان کارویانې کړي دي او په لوی تعداد کې مرګ ژوبله اورېدلې ده. پاکستان په دې باندې موقف راغلی دی چې صرف افغانستان کې د مرګ ژوبلې ذکر نه دی پکار، بلکې افغانستان کې چې کوم ترهګر تنظیمونه موجود دي، ټي ټي پی، داعش، ورسره القاعده او دوی چې کوم کارویانې کې په پاکستان کې او پاکستان کې څومره عام خلک او سکیورټي اهلکار شهیدان کیږي، د هغې ذکر هم په دې کې پکار دی. بل پاکستان دا هم وایي چې د امنیسټي انټرنیشنل چې کوم ریپورت دی دا د یوناما معلوماتو په بنیاد باندې دی او یوناما چې کوم معلومات فراهم کوي نو د هغې ازادانه تصدیق نه کیږي، ځکه چې زیاتره دوی ته چې کوم معلومات ملاویږي هغه د طالبانو کنټرول وي. پاکستان دا هم وایي چې صرف انساني مرګ ژوبله باندې توجه نه ده پکار، ځکه چې طالبانو حکومت دا وخت انسانان د یو ډال په توګه باندې استعمالوي. پاکستان دا هم وایي چې د انټرنیشنل قانون مطابق موږ ته د حق حاصل دی چې د بارډر هغه طرف نه چې کوم ترهګري کیږي د هغې خلاف خپل دفاع موږ وکړو. که بل طرف ته د ایران او د امریکې د جنګ خبر وکړی شي، نو ایران مزید اردن او بحرین کې د امریکي فوجي اډې په نښه کړي دي، په کوم کې چې فلاحي او رهایشي عمارتونو ته نقصان رسیدلی دی، کوم چې د اسلحه ګودامونو هغې ته نقصان رسیدلی دی. ورسره دا دعوه هم کوي پاسدار انقلاب چې د امریکي جهازونو ته هم نقصان رسولی دی. بل طرف ته حوثي باغیانو دا دړکه ورکړې ده چې باب المندب نه کوم تجارتي جهازونه تیریږي په هغې باندې به کارروي کوي او د دې وجې نه د سعودي عرب 2 جهازونه تېره ورځ واپس شوي دي او ایران دا مخکې ویلي که چېرته دا ویلي که چېرته امریکې خپل کارویانې زیاتې کړي د ابن هرمز سره به باب المندب هم بندوي.